په پاکستان هېواد کې خپلو ټولو افغان کډوالو وروڼو ته سلامونه او د نیکمرغه لوی اختر نن درېیمه ورځ ده. د دې ورځې په مناسبت مبارکي وایم. خدای پاک مو عبادتونه او قربانۍ قبولې او مقبولې کړه. چون زموږ ستاسې د افغان کډوالو د پیوار کاډو درلودونکو کم ټیم چې دی هغه کم تاریخ چې راکړی و هغه پر پوره کېدو دی، یعنی نن 9 تاریخ د جون دی او پر 10 د جون باندې موږ ستاسې د کاډو اعتبار ختمیږي. نو زیات افغان کډوال په ټینشن کې دي یا په دې سوچ کې دي چې څه به کېږي. او بله خبره بیا دا ده چې زیات افغان کډوال ته موږ هم دا خبره کوو او دې ته خوشباوره یو او زیات افغانان هم په دې دي چې پر 20 د جون باندې شاید زموږ ستاسې مستقبل معلوم شي. اول یو ډیره غټه موضوع در دې 20 جونه پورې تر مخه اوس فعلا د پیوار کارت درلودونکو سره شروع ده. هغه دا دي چې کوم د ماجر کارت لري یا پیوار کارت لري هغه افغان کډوال د وطن ته د ضرورت په اساس چې یا ودونو یا هغه مشاهدې دي یا کاروبار دی په دې لیول باندې که دوی په پاسپورت ځي که په ویزه ځي که مقصد د اوښتي وي د هغو ګوتې په دا 9 سالتو کې کوم چې دغه 2 میاشتې اپریل یا د مارچ څخه دغه دوی تللي وطن ته او بیرته چې راسي هغه سیم کارډونه چې کوم دوی خپل پر ماجر کارت خلاص کړي وي هغه بند وي. نو هغه بیا دوی کمپنۍ ته ورسي وایي بل کارت سیم کارت خلاص کړي هغه هم یو هفته بعد کې وروسته بند شي. نو دا موضوع زیات افغان کډوال په ټینشن کې اچولې دي. زما د ویډیو مقصد هم دا و چې زه تاسو ته دا خبره وکم چې ورونو زموږ ستاسې 15 زره د افغان کډوالو کارډونه په 2021 کې چې کله د شنه کارډونه جوړېدل په دغه کې بند شوه. دا خبره موږ چون زه په بلوچستان کې اوسېږم، موږ د بلوچستان د کمیشنر ښاغلي ارباب طالب المولا صاحب او کوم د یونیسیار د پروډکشن د څانګې دلته چې کوم مسؤل دی هغه خارجي یعنی د یورپ او امریکا تبع سړی دی. نو هغه ناسو موږ پروګرام غونډه په کمیشنریټ کې ما دا خبرې ما ورسره یادې کړلې چې زموږ د افغان کډوالو کوم کارډونه چې بلاک دي د دوی مستقبل به څه وي، یعنی د کډوالو د ستنېدو لړۍ لا نه وه پیل شوې په 2025 کې. نو په هغه څه یعنی مخکې ما دا خبره ورته وکړله. نو په هغه کې ښاغلي کمیشنر صاحب دا یوه خبره وکړله چې کوم افغان کډوال چې کارډونه پر پاکستاني شناخت کارت ګوتې لګولې وي یا فرضاً پر سیاسي کارت ګوتې لګولې وي یا چکن کړی وي یا په کورنۍ کې خپل خودسرانه داسې چینجز یا بدلون راوستی فامیل سره جلا کوي، نو هغه چې دوی د یا تصویر کې غلط راغلی وي نو هغه کارډونه چې دي بلاک شوي دي. خصوصا چې د بل کارت لپاره یې اپلای کړی وي هغه کسانو کارډونه سمارټ کارډونه بالکل نه خلاصېږي. او دا نورو دپاره به موږ یو کمیټۍ یو ترتیب جوړ کړو، خو نه هغه کمیټۍ تر اوسه پورې جوړه شوه او نه تر اوسه پورې د افغان کډوالو د دغو کسانو چې دا 15 زره په ټول پاکستان کې ښودل کېږي د دې د کارډو د خلاصون دپاره هېڅ هم ونه شوه. رالو د هغه څخه راوروسته چې کوم PCM سنټرو ته دوی تللي دي افغانان دي یعنی تعلیم دونه نه لري، اکثره زموږ افغان کډوال بې تعلیمه خلک دي په دې نه پوهېږي چې زه څنګه وکم. دوی که خودسرانه کوم کار کړی څه غلطیانې د دوی دي څه د نادره کوم کسان چې ناست وي د هغو څه هم په ځینې داسې ساوي شوي دي چې داسې پېښه راغلې ده چې د هلک پر ځای د نجلۍ تصویر راغلی دی، د نجلۍ پر ځای د هلک تصویر راغلی دی، نومانې سره بدل شوي دي. نو دا څه نیمګړتیاوې شته د دوی د وجې څخه دا مشکلات راغلي دي. اوس بیا دغه مشکل راغلی دی چې د دې کارډو بلاکېدو خبره شروع ده. نو خبره دا ده چې اوس د یوې خوا غر شو د بلې خوا پړانګ شو. خو بیا هم موږ د حکومت پاکستان خاص کر د چیف کمیشنریټ او سفران وزارت او دارنګه چې په 4 صوبو کې کوم کمیشنریټ ټونه دي زموږ د افغان کډوال دپاره نه ستړي کېدونکي هلې ځلې کړي دي او زموږ د افغانستان د اسلامي امارت سفارت دی او کونسلګرۍ دي د مهاجرو ریاستونه دي او دارنګه یونیسیار 4 صوبو کې او مرکزي دفتر زموږ په ډېر درنښت
هیله او غوښتنه ده چې دغه افغان کډوال خو مجبوراً دي. دا خبره ما کوم وخت چې امیر مقام صاحب او پخوانی چیف کمیشنر عباس خان صاحب زموږ پنډغالي ته راغلي وو، ما پر سټیج دا خبره ورته وکړل چې زموږ افغان کډوال وطن ته مړ او ژوندی لري، باید دوی ته یو میکانیزم جوړ شي چې مقصد موږ ولاړ او راسو. خو دا د زموږ ستاسې د ایستلو خبره ده. اوس د پیوار کارت پر 10 جون باندې افغان کډوالو د پیوار کارت مدام ختمیږي، نو موږ په دې ټینشن کې یو چې کیږي به څه. او زیات افغان کډوال 20 جون ته خوشاله دي چې 20 جون باندې ناسته کیږي پوسولې، نو شاید زموږ یو مستقبل معلوم شي. خو یوه خبره دغه زیات انتقادونه هم کیږي چې تاسې غواړئ چې افغان کډوال پاتې شي، یا افغان کډوال باید ووځي، یا افغان کډوال باید راووځي. دلته مختلفې خبرې دي. خو یوه خبره زه ټولو رسنیو ته هم کوم، ټولو کوم چارواکي چې دي هغو ته هم کوم چې موږ افغان کډوال نور وخت نه غواړو، صرف یوازې دومره وخت غواړو. یو د کیمپو افغان کډوال دی، د کیمپو افغان کډوال هیڅ شی هم نه لري، صرف یوازې د چاردیوالي هم د نه ده، صرف یوازې د بامو لرګي دي. په سلو کې 1% نشته چې هغه به د اوسپنې ګاډر چې ورته وایي، یا د اوسپنې کوم هغه الې چې پرې ایښي دي، نور اکثره لرګي دي، هغه هم تر وخت تیر دي، هغه اکثره وینو خوړلي وي. د دونه مشکل نه دی. مشکل هغه دی چې په ښارو کې دی چې د دوی بزنس دی، کاروبار دی. زموږ افغان کډوال دلته په څو کاروبارونه د دوی په لاس کې دي. خاص کر په پاکستان کې اکثره د مچیو کاروبار چې دی، د شاتو کاروبار د افغان کډوالو دی، د غالوی صنعت د افغان کډوالو دی، زمینداری چې د پوسول هغه د افغان کډوالو ده، د وروجو کاروبار د افغان کډوالو دی. یعنی شراخلی پوسول تقریبا ډیر غټ تجارت، یعنی اټکل د 20 میلیارډ ډالر کېږي چې افغان کډوال په پاکستان کې یا سرمایه لري یا د دوی پراپرټیان ځمکې او جایدادونه دي. نو دا ټول دي. موږ وایو چې دغه زموږ افغان کډوالو دپاره باید یو داسې میکانیزم جوړ شي چې تر څو دوی د خپل 40 کلن کوم ژوند چې دلته کړی، زندګي یې کړې، د دوی کاروبار دی، په ښه خوشحالۍ باندې راټول کړي او د خپل ورور د پړوسي څخه ښه په خوشحالۍ باندې خدای په امانۍ واخلي او وطن ته ولاړ شي. بله لویه خبره دا ده چې زموږ د افغان کډوال ته چې کوم مراد د یونیسیار د خوا څخه ورکول کېدل، یو ظلم زموږ د افغان کډوالو سره روان دی، خاص کر د کیمپو د افغان کډوالو سره. او په ښارو کې داسې افغان کډوال چې ژوند یې په پلسټیکانو په کچرو ټولولو کې دی، چې هغه د دې وس نه لري چې وطن ته ولاړ شي. او یونیسیار دا تمه د اوس څه نه ده ورکړې چې اوس موږ خواست کوو. دا د کلونو څخه دا مراد د یونیسیار د خوا څخه ورکول کېدله چې هر افغان کډوال به چکین کوي، دوی ته به پیسې ورکول کېدلې چې هلته دوی خپل کډه په یوسي. و هغه 315 ډالر ورکول کېدل، اوس صرف 15 ډالر ورکول کېږي. او دوی وایي زموږ سره بودیجه نشته، امریکا پر موږ باندې بودیجه کمه کړې ده. موږ ته بیا دا سوال پیدا کېږي چې په عراق کې، عراق د شهید صدام حسین وطن چې دی، کله چې هلته جګړه وسوه، هغه عراقیان صرف 10 کاله مهاجرت وکړي. د اوریدو څخه چې ما اوریدلې دي، کله چې هغه خپل وطن ته راتله، د 5 نفر پر سر باندې د هغه یونیسیار 1000 ډالر ورکړل، دوی خپل وطن ته رااله. زموږ په وطن کې 40 کاله جګړه وسوه او 40 کاله دغه افغان کډوال دغه یونیسیار او دغه خیریه ادارو او بین الملل دغه د کښینولي و چې موږ ستاسې غمخور یو. نو نن چې پاکستان حکومت پریکړه کړې ده، موږ د پاکستان د حکومت د هر پریکړې قدردانۍ کوو، ځکه د دوی ملک دی، دوی خپل د ملک د قانون پر بنیاد باندې پریکړې کوي. هغه ځینې مجبوریتونه او کیسې معمولي هغه به پرېږدو، خو موږ د دوی کور ودانۍ وایو، هغه وایي ورځئ زموږ د وطن څخه. نو چې موږ ځو یونیسیار ته ولې پر دې سخت حالات کې موږ ته لاس رایله کړي؟ نو لاس باید نه دی په کار چې رایله کړي. نو دا 315 ډالره تا ولې 15 ډالر ته راورسول؟ یعنی دا خبرې ما د یونیسیار د بلوچستان د چیف دا زما دا د ویډیو ټول اوري. او یو شی بل درته وایم افغان کډوالو، ما ته نه څوک پیسې راکړي او نه د چا په خوله باندې موږ دا کار کوو. زموږ یوازې ایماني او وجداني او افغاني وظیفه دا ده چې د خپلو افغان کډوالو ستونزې که په خیبر پښتونخوا کې دي، که په پنجاب کې دي، که په سند کې دي، که په بلوچستان کې دي، که حتی په کشمیر کې دي، چې زموږ واسطه پرسیږي، موږ باید خپل د افغان کډوالو غږ تر پاکستان تر چارواکو، د اسلامي امارات، زموږ د افغانستان تر چارواکو او یونیسیار پورې ورسوو. دا زموږ ملي دنده ده.
نو موږ د چا په فرمایش باندې کار نه کوو. اکثر زیات پر ما انتقادونه کوي چې ته غواړې چې افغان کډوال پاتې شي، یو بیا وایي چې ته باسې، بل وایي څنګه کوي. دا خبره دا نه ده، هر څوک خپل د ګټې لپاره کار کوي. خو زموږ د افغان کډوالو 40 کاله موږ په دې تمه ساتل شوي وو، خاص کر یونیسیار او ملګرو ملتونو. نن په سخت حالت کې باید دوی موږ ته لاس رایله نه کړي. موږ ته باید داسې خدمت وکړي لکه کوم چې په عراق کې د عراقي مهاجرو دپاره کړي. نو پر دا 20 جون باندې د مهاجرو نړیواله ورځ هر کال په ټوله دنیا کې جوړیږي. په دغه باندې د دنیا ملکونه، د دنیا خیریه ادارې، بین الملل کښینی د مهاجریت د کمیدو، د مهاجریت د مخنیوي، د مهاجریت د مشکلاتو دپاره. نو موږ وایو چې پر 20 جون باندې چون موږ هم مهاجر یو، نو د پاکستان حکومت، د افغانستان حکومت او یونیسیار زموږ دا باور دی چې دا به انشاءالله سره کښیني او موږ ته د یو داسې میکانیزم جوړ کړي چې موږ د خپل 40 کلن ژوند چې دی هغه موږ په خوشحالۍ باندې سره ټول کړو او خپل وطن ته ولاړ شو. یوه خبره بیا درته کوم چې افغان کډوالو که کم ضرورت نه وي، تر څو چې زموږ ستاسې سرنوشت معلومیږي، تاسې وطن ته اوس تګ مه کوئ چې سبا مو کارډونه بلاک وي. او اوس دغه د 15,000 کارډونه په 2021 کې بلاک و، تر ننه پورې دا د 2025 نیمایي ته ورسېدی، تر اوسه پورې د دوی حل ونه وتی. نو سبا که فرضاً کارډونه مو بلاک وي، بیا به مو سرنوشت څه وي. نو دغه زما پیغام تر ټولو پورې ورسوي چې ډیر ضرورت نه وي یا کډه وړي، هغه خو یو مشکل نشته، دا سار ورځي. او چې دغه رقم انفرادي توګه یا په یوازې توګه ځي، اوس د دغه تګ څخه ډډه وکړي. مننه.